نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما آمين يا رب العالمين إن شاء الله تعالى مشتاق سورة كهف وایو موږ تاسې در اوسه پورې الحمدلله په اذن د الله سبحانه وتعالی موږ تاسې دغه درې آیاتونه په یاد کړي دي انشاءالله تعالی دا به یو وار زه بیا دغسې درته وایم زه یې تاسې در په یادوم انشاءالله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا يجعل له استفهامي نخلو داسې وایه يجعل دا بیا جلا وایه بیا له جلا ویل موږ تاسې یو څه شدت ورکړو دغه عین د دغه شد د لام سره جنګوو ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا دغه ځای پورې موږ تاسې الحمدلله ویلي وو الحمدلله الله دې درڅه قبول کړي ماشاءالله تاسې په یاد کړي دي موږ تاسې دا 10 آیاتونه په یاد وو ډېر کوشش پر کوو چې موږ تاسې مکمل وایو او د تجوید سره یې په یاد کړو انشاءالله تعالی اوس به موږ تاسې در زه به یې دا لیکه ځینې ایسته کړم انشاءالله موږ تاسې به نن در دغه ځای پورې ووایي در دغه درې آیاته موږ تاسې ویلي دي نن به 2 آیاته نور واخلو دا یو آیات بیخي ډېر کوچنی دی چې موږ تاسې 2 آیاته نن واخلو نو به 5 آیاته سي انشاءالله تعالی راځو تجوید ته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دلته چې موږ تاسې ودرېدلو بیا دا د واو شد نه ویل کېږي که چیرې موږ تاسې نه درېږو بیا یې داسې وایو أبدا وينذر الذين اوس نو دلته موږ تاسې درېدلي یو دلته چې درېدلي یو د واو شد نه وایو واو په یوه زور وایو وينذر الذين دغه نون به ساکن دی ذال په پسې دی دغه نون اخفا کېږي دوه حرکته بیا دغه د اخفا غونه ټینګه کوي وینذر را درنه ده ذال د ژبې پر سر دی را درنه ده را به د لام سره یو ځای کوي وجنګوي لام به دستي په زور پسې وایست وینذر ذین ذال برکش کې دوه حرکت مد اصلي ده یا دی ذین قاف په زور لري الف مده دی دا دوه حرکت کش کې قا په کاف بیا نه وایي کا به نه وایست قا خو ستونې ته یې راولي خوله د هوا ډکه کوي قالوته اوس نو په دغه ځای کې موږ تاسې څو شانه وایو دلته دغه چې موږ تاسې دغه لام په زور د دغه تا سره یو ځای کوو دلته موږ دغه واو نه وایو دغه الف نه وایو او دغه حمزة الوصل نه وایو دغه درې سره توري نه ویل کېږي نو لام به په پیش راسن د تا سره یو ځای کوي څنګه وایو قالوته لوت یو لوت بیا ته د شد پر توري باندې همس نه کېږي څنګه وایو قالوته زه به دا لیکې ځینې ایسته کړمه قالوته خ درنه ده خ ذال به په زور
د اسم جلاله د لام سره وجنګوي، لام به دروند ووایاست، دوه حرکته بیا کش کوي. اتخذ لا په ډکه خوله بیا کش کوي. هو اتخذ الله واو په زور وایي و، لام په زور وایي له. دلته پر دال باندې دوه زورونه دي، موږ تاسې دریزو مد عوض جوړوو، په یوه زور په یو الف یې وایو ولده ولده. میم په زور لري، الف مدد ما. لام په زور وایو له، ها په پیش د میم سره یو ځای کوي. میم پسې ستاسې د په یاد موږ ویله که هر وخت د میم ساکن وروسته بل متحرک میم راغلی هلته ادغام کیږي، هغه میم ته شد ورکول کیږي چې ادغام شفوي هم ورته وایي او ادغام د میم ساکن هم ورته وایي. مګر دلته که تاسې وګورئ دلته میم ورغندی لري، همیشه دپاره که د میم ورغندی درلودي او وروسته دغه با راغله چې موږ تاسې بې ورته وایو، دا راغله د با په حرکت پورې اړه نه لري، که ورغندی ولري که زور زیرو پیش ولري هغه پورې اړه نه لري، فقط د میم ورغندی ولري او وروسته دغه با چې موږ تاسې بې بولو دا راسي میم دوه حرکته اخفا کیږي، د دوه حرکاتو په اندازه. موږ تاسې چې میم وایو همیشه شونډان ټینګ سره نیسو، دلته شونډان ټینګ نه نیسو. څنګه وایو؟ ما لهم اوس به نو با په زیر وایي، دلته خو میم اخفا کوي د دوه حرکاتو په اندازه، دغه د شونډانو باندې مو دې ته اخفا شفوي وایي، یعنې پر شونډانو باندې دا اخفا کیږي. اوس به نو با په زیر وایو بي، ها به دوه حرکته راکش کړو، مد صله صغرا دی. بیهی ما لهم بیهی کوشش وکړئ چې دغه با ورسره راکش نه کړئ، بیهی نه دی، با به په یوه زور است بي، ها به راکش کړئ دوه حرکته هی بیهی. میم په زور د نون سره یو ځای کې من، عین په زیر د لام سره یو ځای کې عل، من عل نه غنه پکښې کېده او نه به ازانګه ورکوي، من عل. اوس نو میم به په دوه زیرونه دي، واو په پسې دی، دغه نون په دا واو کې مدغم سوی دی، دلته میم په یوه زیر باندې د واو سره وجنګوي، غنا وکړئ بیا واو په زور ووایاست، من علم ولا. لام به جزور دی، الف مده دی، دوه حرکته کش کی، من علم ولا. لام په زیر وایي، دغه بل لام دی، لام په زیر وایو، دغه الف باندې تیره زور دی، دوه حرکته کش کی، لیا د مد اصلي دی، دوه حرکته مد اصلي د الف دی، لیا با باندې زور دی، الف مده دی، د الف په یوه توري کې حمزه ورسره راغلی دی د مده تور د الف مده وروسته، نو دلته مد متصل واجب جوړیږي، دا مد به واجب دی چې کشیږي به. څنګه وایو؟ لآبائهم دا دوه حرکات دي، با ما څلور حرکات کش کی، د حمزه په یوه زیر وایي، ای ها د میم سره جنګوو، میم اظهار کوو، هم لآبائهم کاف په زور وایو، که با په پیش وایو، بو را درنه وایي، د تا سره جنګوو، تا باندې حمز کوو. دا حمز دا معنا لري چې د تا چې موږ وایو په ورغندې باندې د خولې څخه یو رقم تیره هوا راوځي، دا زه بیا درته وایم تاسې پام پرې وکړئ. کبورت که دغه اواز دا د هوا چې راوځي تاسې درځي پر تا او پر کاف باندې
دغه اواز یې په زوره ویل کېږي، دغه هوا هم داسې په زور د خولې څخه راوځي. نو څنګه وایي دې ته د تا د همسته تورو څخه ده. کبورت کبورت کوشش وکړئ چې دا پیشکش نه کوي. کبورت کبورت را درنه ده، د تا سره جنګ و، پر تا باندې همس کوو. کاف په زور وایو. دغه د کاف سره چې تړلی دی دا الف نه دی، دا لام دی. نو اوس دلته کاف په زور وایي که، دغه لام په زیر وایو لی، میم په زور وایو مه. ستاسې ورته پام یو حرکت دی، اوږده ویې نه. کلیمه کلیمه کلیمه. تا باندې دوه زوره دي، دلته تا په پسې ده، دغه تړلې تا ده او دا خلاصه تا ده. اوس نو دلته د تا د اخفا د توري څخه ده. دلته به موږ تاسې چې دلته یو زور دی، یو نون دی، دا نون به اخفا کړو. څنګه به ووایو؟ کلیمتن کلیمتن کلیمتن. کوشش جلا درته وایم، الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې تاسې په پوه شئ. کلیمتن کلیمتن. تخ تا به په زور د خا سره یو ځای کړي، خا باندې به خوله یو څه راټوله کړي. خا د درنو تورو څخه ده. د خا او د ح درمنځ یې مه وایست. تخ تخ. رو را پیش لري، رو. جیم پیش لري، جو. تخ رو جو تخ رو جو. دغه جیم یې دلته نیمه یې کښلی دی، ستاسې ورته پام وي، مګر دا جیم دی. میم په زیر باندې د نون سره یو ځای کوو، نون اظهار کوو. مطلب دا دی چې نون مکمل وایو، غڼه نسته پکې کې. من من ژبه ټینګه د تالو سره ومښلوئ. من دا د ژبې یو څوکه ده، یو د ژبې سر دی دننه. د ژبې سر د دا دوه غاښونه د مخ لوړ نه دي، د دغه د دا زیږه تالو سره ټینګه موښلي. من غوړې ته بیا نه بیایاست. من همزه په زور د فا سره وجنګوي. فا هم د همسته تورو څخه ده. کله چې پر دغه باندې وړغندی وي، پر فا باندې، او موږ تاسې د یو توري ورسره جنګوو، یو رقم هوا د خولې باید راوځي. اف اف. دغه هوا چې راوځي دا زموږ تاسې څلور یا دا دوه لوړ غاښونه د لاندې شونډې په لنده حصه کې ایږدو، هوا پسې راپورې وو. اف. که موږ تاسې وایو چې اپ، دا پر دوه وچو شونډانو موږ ویل، دا د پښتو پې ده. بیا یې زه درته کاږم، همیشه یې زه تاسې در په یادوم چې د پښتو په پې، دغه د پښتو پې دا پر دوه شونډانو ویل کېږي، شونډانو پر وچه حصه ویل کېږي. مګر په قرآن کریم کې پې نسته، دا فا ده، یا موږ تاسې فې ورته وایو. اف من اف. واو زور لري، الف مده دي، دوه حرکت یې کشي وو. من اف وا من اف وا. ها په زیر وایو هی، کشوی نه. دغه ها په زیر د میم سره یو ځای کوو او دلته درېږو. من اف وا هی هم. من اف وا هی هم هم هم. کوشش وکړئ چې نه غوڼه ورکړئ، نه ازانګه ورکړئ، نه اوږد کړئ. دلته ودرېدلو. تا ده پر تا باندې درېدل مطلق دي. همزه په زیر، همزه زیر لري، دلته نون ساکن دی، نون ورغندی لري. اوس د نون ساکن وروسته یا راغلی ده، یا موږ تاسې یې ورته وایو، یا راغلی ده. نو دغه نون په دغه یا کې ګډ سوی دی. اوس به همزه راسن موږ د یا سره وجنګو، غونه د نون به جوړه کړو. څنګه به ووایو؟ دې ته ادغام د غونې سره وایي، ادغام د نون ساکن دی. ای 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 ی ای ی. قولون قولون ای یقولون. ای یا په زور پسې وایي یا. قاف پیش لري، واو ساکن دی. ای موږ ادغام وکړئ، نون مو په یا کې مدغم کړئ، سره ګډ مو کړئ، غوڼه مو ورکړله. ای
یا په زور پسې وایو یا خو شد لري نه. او قاف باندې پیش دی، واو ساکن دی، دا دوه حرکت راکاش کې مد اصلي د واو زنجوپی او کو به نه وایست، په کوچني کاف به نه وایست، په کوچني کاف باندې ویل غلط دی، دا په کاف نه دی، سیده ان شاء الله کاف نه دی، دا نه دی. این یقولون دوه مد اصلي مو جوړ کړله، قولون، این یقولون، همزه په زیر د لام سره یو ځای کول، لام ولاړو، دوه حرکت مد اصلي د الف دی، الا کاف په زور وایو، که ذال د ژبې پر سر باندې وایو یو زیر دی، که ذی. اوس نو با باندې دوه زور دي، په یو زور یو الف یې وایو، با، الا کذبا، الا داسې ونه سي الا، یا د حمزه به د لام سره وجنګوي، لام به ولاړ کړي دوه حرکته، یا بیا مد اصلي ځینې جوړ کړي الف مده دی، الا کذبا، دلته مد یواز جوړ کړي. دغه سبق مو د نن دپاره بس ده. الله سبحانه وتعالی دې درته اسانه کړي. زه امید لرم چې ان شاء الله تعالی د جمعې ورځ ته به مو دا دوه آیاته هم په یاد کړي. اوس نو تاسو چې دا دوه آیاته په یاد کړله، کوشش وکړئ چې د اول آیات یې نیسئ، بیا یې در دغه ځای پورې وایست، څو واره په یو وار نه. ان شاء الله زه به دغه نورې لیکې ځینې پاکې کړمه، دا به پاکې کړم، زه به اوس تاسو ته وایم د کوم ځای څخه مو اخیستی دي، د دغه ځای څخه مو واخیستی، وبخښئ، دغه ځای څخه مو اخیستی دي. اوس زه درته وایم، یو وارې بیا په پښتو معنا درته وایم. وینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا به نه وایست، کافه د زال سره نه یو ځای کوي، نه به زال د با سره جنګوي، الا كذبا. الحمدلله. موږ تاسې خو چې وایو په ډېر تیزي سره وایو، کوشش وکړئ چې څو توري په یوه سا باندې ویلی سي، هر ځای چې مو سا خلاصه سوله هغه توري ساکن کړئ، بیرته یو دوه توري شاته ولاړ سئ، خپل د سا اندازه هم ونیسئ، ښه په تلاوت سره یې ووایست. الله سبحانه وتعالی دې درته اسانه کړي. زه به یو وار بیا درته وایم، وینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم. پر دغه ځای ما سا ختمه سي، بیرته راځم دې ځای ته، من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
الحمدلله. ښه، هلته خو موږ تاسو وویله چې الله سبحانه وتعالی وایي قرآن کریم یې د دغه دپاره نازل کړی دی پر نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل سول چې ته دغه خلق وبېروه، مشرکین وبېروه د الله سبحانه وتعالی د عذاب څخه، او مؤمنانو ته زیری ورکړه د هغه لکه موږ تاسو ویل اجرا حسنا کوي، یعنې د جنت زیری دوی ته ورکړه چې دوی به په جنت کې همیشه اوسیږي. اوس نو دلته الله سبحانه وتعالی بیا وایي وینذر، او چې وبېروي الذین، هغه خلک چې قالو دوی وایي یا دا خلق وایي قالو اتخذ الله، که موږ تاسې بیا جلا جلا توري په توري چې معنا کوو هم داسې ویلی سو قالو وایي اتخذ، کله چې موږ دا لام نور سره جنګو بیا به دا همزه ته زیر ورکوو. اتخذ الله، نیولی دی الله سبحانه وتعالی ولدن، زوی. دلته زوی نوشته دی، موږ تاسې زوی بولو. کافران وایي، مشرکین وایي چې د الله سبحانه وتعالی په وحدانیت کې شرک کوي. نو الله سبحانه وتعالی دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي، هغه آیاتونه چې ادامه لري وینذر الذین، او وبېروه هغه خلک چې قالو دوی وایي اتخذ الله، نیولی دی الله سبحانه وتعالی یا لري الله سبحانه وتعالی ولدن، زوی. ما لهم به، نشته دوی ته په دې کښې من علم، څه علم. دوی د ځانه څه دا شان جوړ کړي دي، او دوی وایي چې نعوذ بالله عیسی علیه الصلاة وسلام د الله پاک زوی دی، یا نعوذ بالله عزیر علیه الصلاة وسلام د الله پاک زوی دی، یا نعوذ بالله مشرکینو د مکې به ویله چې ملایکې د الله سبحانه وتعالی لوڼې دي. نو الله سبحانه وتعالی وایي چې دوی هیڅ علم نه لري، دا بې علمه خلک دي. ما لهم به من علم، دوی هیڅ علم نه لري په ولا لآبائهم، او نه د دوی پلرو علم درلودلی، دغه پر شرک باندې دوی د پلارو د نیکه څخه پاتې دي. د اسماعیل علیه السلام د وخت څخه بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وخته پورې په عربو کې نبی نه و راغلی. نو دوی بیخي ډېر بې علمه وه، او دوی مخ پر شرک نیولی و. نو دلته الله سبحانه وتعالی وایي و نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې وینذر، او وبېروي الذین، هغه خلک چې قالو دوی وایي اتخذ الله، الله سبحانه وتعالی زوی لري یا زوی نیولی دی، او یا دوی وایي چې عیسی علیه السلام یا عزیر علیه السلام د الله پاک زوی دی. الله سبحانه وتعالی وایي ما لهم به من علم، او دوی په دغه کې هیڅ علم نه لري، دا بې علمه خلک دي. ولا لآبائهم، او نه د دوی د پلرو علم درلودلی. ما تاسو ویله چې د اسماعیل علیه السلام وروسته بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم در وخته پورې په عربو کې نبی نه و راغلی. نو خلکو شرک کوي چې موږ تاسې وویله چې په مکه معظمه کې د 360 دانې بوتان ایښي وه. کبرت کلمه تخرج من افواههم، دغه خبره ډېره غټه خبره ده. کبرت ډېره غټه ده، کومه خبره چې دوی وایي چې الله سبحانه وتعالی زوی لري. کبرت کلمه، دغه خبره، دغه کلمه ډېره غټه خبره ده، دوی نه په پوهېږي. تخرجو، چې راوځي من افواههم، د دوی د خولو څخه. کومه خبره یادوي؟ هغه خبره یادوي چې دوی وایي الله سبحانه وتعالی زوی لري. ان یقولون، دوی نه وایي، مطلب دلته الله سبحانه وتعالی دغه ان چې راسي او وروسته پسې الا راسي، دا معنا په حقیقت کې دوی درواغ وایي. مګر دلته چې په پښتو یې موږ معنا کړو ان یقولون، دوی نه وایي الا مګر کذبه
صرف دروغ یا درواغ. دلته په حقیقت کې دا داسې معنا کوو چې په حقیقت سره دوی درواغ وایي. کم درواغ دی وایي؟ دوی پر الله سبحانه وتعالی باندې زوی تړي، نعوذ بالله. بیا وایو وینذر الذین، او وبېروه هغه خلک چې قالوا اتخذ الله ولدا، او دوی وایي چې الله سبحانه وتعالی زوی لري. ما لهم به من علم، او نشته د دوی سره په دې باره کې هیڅ علم. دوی د قرآن علم نه درلودي، دوی ته په ډېر وخت باندې رسول نه و راغلی، او دوی په شرک اخته و. دا بې علمه خلک وه. ولا لآبائهم، او نه د دوی پلرو د علم درلودي. موږ تاسې ویلی چې دا مکې سوره ده. الله سبحانه وتعالی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم راسن مخامخ دي د مکې د قریشو د مشرکینو سره. نو الله سبحانه وتعالی وایي د دې پشت پر پشت باندې بې علمه دي. الله سبحانه وتعالی نه پېژني، بتان یې جوړ کړي دي. کبرت، لویه ده، کلمتن، دا خبره، تخرج چې راوځي من افواههم، د دوی د خولو څخه. کومه خبره؟ چې نعوذ بالله پر الله سبحانه وتعالی باندې درواغ وایي چې الله سبحانه وتعالی زوی لري، نعوذ بالله. ان یقولون، دوی نه وایي الا کذبا، دوی نه وایي مګر صرف دروغ. دلته دغه ټوله معنا داسې راځي چې په حقیقت کې دوی درواغ وایي. دوی دا غټ درواغ دی چې جوړ کړی دی چې نعوذ بالله الله سبحانه وتعالی زوی لري. او دوی وایي چې نعوذ بالله عیسی علیه السلام د الله پاک زوی دی، یا عزیر علیه السلام د الله پاک زوی دی. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسې د شرک په امان کې. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. کومه غلطي کړې وه زه بیا بیرته اصلاح کوم. اوس بیا زه تاسې درواستوم، تاسې کوښښ پر وکړئ چې ویې وایاست. زه بیا د هغه ځای څخه درته ووایم. تاسې چې دا 2 آیاته مو په یاد کړئ انشاءالله تعالی، بیا داسې وکړئ بیرته دغه ځای ته راسئ انشاءالله. خپله در دا 5م آیات پورې دغه زه بیا بیرته درته هایلایټ کړم. در دغه ځای پورې کوښښ وکړئ چې راسئ، او د 15 سره آیاته هغه 3 خو مو ماشاءالله په یاد کړي وو، دا 2 پسې په یاد کړئ. بیا یې نو 15 سره آیاتونه پسې وایاست. څنګه وایي؟ د په یادېدو دا طریقه ده. د دغه ځای څه وایي؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. زما د غوڼه ساوه ډېر نسم ویلی، بس آیات په یوه ساه نسم ویلی. تاسې خپل کوښښ پر وکړئ، الله سبحانه وتعالی دې درته اسانه کړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. آمین. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.